پر بدن باندې ټیټو کول دغه نقش نگار په پښتو کې خال ورته وایي دا وهل دا څنګه دی په دې سره لمونځ جایز دی ناجایز دی او دا غټه ګناه ده کشنی ګناه ده نن به درته باره کې خبرې وکم ټیټو کول پر بدن باندې دا بالکل حرام دی ګناه کبیره ده کله چې انسان ټیټو وکي هغه په دې ګناه کې مبتلا سلو او شریعت دا وایي چې کچيري او انسان پر بدن باندې پر لاس باندې پر غاړه باندې ټیټو وهل نو پکار دادا چې دا د آخرت د عذاب څخه د بچ کېدو په خاطر باندې په دنیا کې د ټیټو ختم کی وس داسې دوايان راوتلې دي چې په دې سره ختم کیږي خو کچيري امکان نه درلودي هغه څوک چې هغه وایي چې ما د بدن څخه ټیټو نزي نه ختميږي یا کچيري ختموم په لیزر سره او بدن ته تکلیف رسي او بدن می خرابېږي نو هغه کس دی په اخلاص توبه وباسي او حتی الامکان دا ټیټو دی پټ وساتي الله رب العزت څخه امید ده چې الله به معاف کړي او بل په دې سره کم انسان چې ټیټو وهلی وي او په هغه کې د انساني شکل وي صحیح سلو انساني شکل کې جوړ کړی وي یا د یو مرغه شکل کې جوړ کړی وي په دې سره لمونځ کول مکروه دي لمونځ کول جایز دی خو البته ثواب کم دی د دې سره او که چیرې دغه سي نارمل ټیټو انسان نوم لیکلی پر بدن باندې په دې سره لمونځ کول جایز دی خو البته په کار نه دی چې انسان دې ټیټو وهي دا ویډیو د ثواب په خاطر باندې